السلام علیکم دوستانو د پښتو مشهوره اداکار او سندرغاړي نیلم ګل باندې بیګا د شپې 2 بجې په مردان کې ډزې شوې دي چې د هغې په نتیجه کې نیلم ګل لګېدلې او اوس هغه په هسپتال کې داخله ده خو په الحال د نیلم ګل حالات ډېر انتهایی نازک دي او په دې وخت کې هغه آی سی او کې د مرګ او ژوند سره لوبي کوي دوستانو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر زیات چلیږي چې نیلم ګل وفات شوه نو آیا دا خبر صحیح دی او کنه دوستانو بل دا چې ډیر خلک په دې سوچ او فکر کې دي چې آیا نیلم ګل باندې چا ډزې وکړي نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته مکمل خبر درکو خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټول ملګرو ته دا درخواست دی چې ویډیو لایک کړئ او که چېرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي راغلي یئ نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ دوستانو د ټولو نه اول دا خبره چې نیلم ګل وفات شوه نو دا خبره مکمل دروغ ده نیلم ګل اوس هم په هسپتال کې داخله ده او د مرګ خبر یې مکمل دروغ دی دوستانو بله دا چې نیلم ګل باندې چا ډزې وکړي نو هغه تاسو ته هم ښکاره پته ده چې د نیلم ګل او د هغې د خاوند مراد خپل منځ کې تعلقات ډېر زیات خراب وو چې په هغې کې مراد په نیلم ګل باندې ډېر سخت تشدد کړی و چې د هغې ویډیوګانې تاسو په نیټ باندې هم کتلی شئ بیا د هغې نه پس مراد نیلم ګل له طلاق هم ورکو خو د طلاق نه پس هم مراد نیلم ګل په آرام خپل ژوند تېرولو ته پرېنښوده او په هغې به یې بیا هم هر قسمه ظلمونه کول نیلم ګل د دې نه مخکې په یو ویډیو کې دا خبره کړې وه چې زما د هیڅ چا سره هم ذاتي دښمني نشته خو که په ما باندې څه وشول نو د هغې ذمهوار به مراد وي نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې دا کار مراد کړی دی نو دوستانو د دې واقع به صحیح پته او مجرم هله معلوم شي کله چې نیلم ګل په هوش کې راشي ملګرو دا و د دې وخت تازه معلومات د نورو معلوماتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ